غټ افسران چې کوم هاي رینکینګ کسانو نور چې کوم رشوي دي هغه بشمار دي. تاسو د بھارت میډیا نه اندازه لګولای شئ دغه تاسو د انډیا ولا لګواوري د تاسو په پته ولګي. ये मुल्ला मुनीर ये बड़े घोड़े पे चढ़ के भारत के 15 इंस्टॉलेशन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहा था. خاطر اوس تاسو ته اندازه وشوه چې پاکستان په دفاعي پوزیشن کې چې کومې حملې کړې دي کم نقصان یې رسولی دی هغه په حملو کې دوره نه دی کړی. دفاعي پوزیشن کې پاکستان چې انډیا ته کم ماته ورکړې دی هغه بالکل لیونی شوي دي. انډیا ته دومره غټ نقصان ورکړو چې اول نمبر باندې پاکستان په دنیا رینکینګ کې راغلو. ولې راغلو چې کم رفایل مزایل چې کم د فرانس کې کم ملګری ناست دي د میډیا والا اختم ویما چې په فرانس کې ناست دي د فرانس باقاعده تصدیق کم کړی دی چې هغه غورځول شوی دی او دا پیل ځل د جنگي دغه چې کوم جیټ ډیروا د پاکستان غورځولي دا اوس پرې په جنگونو کې دا د غورځولي او دي ته بلکې د چې څوک ماته نشي ورکولای دغه انګل وته کې غورځولي او دا ثبوت کې انډیا اوس په خپل باندې ښکاره کوي. فهم چې هغه اوس ډرون اټیک کړی دی ولې کړی دي هغه په دې باندې کړی دي چې اسرائیل ورسره ملاو شوی دی ورته ویلي دي چې پاکستان چې کم دفاعي پوزیشن دی کم انسټالیشن په کم ځایونو کې لګیدلې دي هغه دا کوشش وکړي چې دا ډرون بوزو هغه انسټالیشن ورته وو او دا خبره ثبوت تاسو د انډیا خپل میډیا نه واوري. हमने उसका रिस्पॉन्ड किया है. हमारे ड्रोन्स और दूसरे वेपन सिस्टम्स को लेके हमने उनके रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया. HQ-9BE को तबाह और बर्बाद कर दिया लाहौर के पास. اوس بویا شوی اوس دلته برزو چې یو خو په پاکستان کې ډېر سکیورټي بندوبست ارڅ کړی شوی دي عوام بالکل هیڅ ټینشن نشته کدا ډرون مو شو دي څنګه نو شو د دې ډرون مقصد دا او چې انسټالیشن وو د تاسو موږ ثبوت سره خي ویم چې کوم مقصد چې عوام کې ویره تخه پیدا وشي چې دز دوس کیږي کبارم وਹੀ یا په هوا کې او لزین خلکو د دماکي आवाज خلک په پریشان شي خلک اس دې پریشان شي چې څومره په انډیا کې خلک پریشان دي او دې ته پریشان دي چې د خو دفاعي پوزیشن کې دومره ماته راکړ اوس کدي حمله وکي عوام کې یقین پر ابو کا دومره پریشان دي حالانکه کتا سو ګوري چې پاکستان عوام 25 کروڑ او غو نیم عرب یعنی پاکستان ته وګوره هغه ته وګوره او بیا په طاقت لحاظ سره فوج یو وګوره فوج څومره زیات دی بیا نور جنگي اسلحه څومره زیات ده. تاسو هم دا په میډیا کې بل ورزم باقاعده ثبوت سره ولې دي چې پاکستان 10 ارب بجټ دی دفاعي देखा خبر او د انډیا په 80 ارب بجټ دی. نو تاسو خپل د اندازه ولګوي بیا ولې یریږي اسلام مسلمان